السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وک شروع جوړ باس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه 3 forms of the verb یا انګلیش کې د verb 3 forms زده کړئ first second او third form دا 3 form هم په انګریزي کې ډېر مهم دي خاص کر چې څوک ټنسونه ووایي ټنسونه زده کړي په هغه کې بیا رقم نو په present perfect tense کې هلته third form استعمالیږي نور ټنسونه چې په هغه کې دریم په بعضې کې second form استعمالیږي نو د دې لپاره د دې verb د هر ورب په سیکنډ تھرډ فارم زده کول لازمي دي او کله چې بیا ټنسونه نه یې زده ټنسونو پر هر ټنس باندې موږ جلا جلا په تفصیل باندې ویډیو جوړ کړي دي د دې ویډیو وروسته تاسو موږ چینل له ورسئ هلته ویډیو وګورئ ټنسونه اکټیو وایس پیسیو وایس دواړه ټنسونه شته راځئ اوس د دې وربو دا به ستاسو دپاره نوي ورځونه وي تلفظ به هم زه تاسو ته وایم او سیکنډ په سیکنډ تھرډ فارم هم درته وایم لوز معنا ورکېدل لاست ورک سو لاست سیکنډ تھرډ فارم لیو اوسېدل یا ژوند تېرول لیوډ سیکنډ تھرډ فارم لیک څڅېدل یو ځای بام یو شی یو لوښی څڅېږي اوبه درته تویېږي لیکډ سیکنډ او تھرډ فارم لوز معنا بایلل لکه لوبې شی بایلل لاست سیکنډ تھرډ فارم لیول اوارول ځکه دی اوارول پیتول لیولډ سیکنډ او تھرډ فارم لیسن غوږ نیول یو چاته غوږ نیول خبرو ته لیسنډ سیکنډ او تھرډ فارم لاک کلپول کلپ په درګاه او ګیټ ته ور اچول لاکډ یو تړلی یو کلپول وي دې فرق شته لوز معنا ډیله کول سستول رسي یو شی سستول ډیله کول لوزنډ لین اړخ لګول څنګ وهل بالښت یو شي ته لینډ دلته موږ لاره نه راوستلې د ار کې اضافه شوی دی لیمف معنا ګوټ تلل لیمټ سیکنډ تھرډ فارم دی لیمف معنا پر پښه ګوټ تلل لانګ معنا ښویښت درلودل دقیق د لانګ اصل معنا ده چې اوږد نه ایجکټ دلته د ورب معنا ورکوي ښویښت درلودل شي شوق درلودل لانګډ لاج معنا اوسېدل لوجډ سیکنډ او تھرډ فارم دی کله لاج د اوسېدو ځای ته هم وایي لکه په اسلام آباد کې د وزیران اوسېږي دې ته لاجز وایي هغه له دا توري څخه وتلی دی میک جوړول میډ سیکنډ او تھرډ فارم مین مطلب منټ سیکنډ تھرډ فارم مطلب ستا څه مطلب دی نه وټ یو مین میټ ملاقات کول میټ سیکنډ او تھرډ فارم مننه